اوس عزیزانو په ظاهر دا خبره مونږ ته سخت کوي، لیکن حقیقت کې د دې ډېر لوی مقام. جماعت ته یو سړی رات مونځ یې وکړ او مانځه نه وروستو پیزار کې پیزار پروت دی او خلکو ته یې سمې کړ چې دا اچولو ټیم کې چاته تکلیف ونه شي. علما لیکي چې په دې کې د نفس مقابله ده. چاته پنې سمول چې دي هغه دې کې نفس مړ شي، چې نفس مړ شي نو د الله په نزد د دې نه لوی مقام بل نشته. دې ته اهدنا الصراط المستقیم وایي چې د نفس مقابله و. او ستا نفس به دا چرته مني چې ته خانې نواب صوفي صاحب حاجي صاحب شیخ صاحب او ته پیزار کې ولاړې او خلکو ته پڼې سمې داسې والله که تاسو هم وکړئ خبره ده. نو زمونږ نفسونه دا ډېر غټ. اوس تاسو په ایمان ووایئ چې تاسو به داسې وکړئ چې جماعت ته راننوځئ څه وخت کې او جارو راوالی او صاحبه کش 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 جماعت جارو کوي. داسې چرته لیدلي تاسو څومره خلق چې دي جماعت کې ناست یې نو جماعتونه هم شته کلو کې علاقو کې چې راننوتی جماعت ګندوي نو تا داسې کړي چې جارو دې راغستی جماعت جارو کې. ډېر ګران کا دا پیغمبري شیوا ده. علما لیکي چې یو سړی دی بزرگ دا نفس ورته وایي چې ما باندې کله وخوروه. کله د ښار کې پخیږي د دې سرونو غوښه یې لویه چاټۍ کې پخ کړي او دا خلک چې دي د جنګیر پوره کې شته دا خلک اول لاندې روټۍ ماته کړي او بیا پرې دا د سر غوښې او ښوروا راواړوي او بس ورته کیني او خوري. دا نفس ورته وایي چې په ما کله وخوره. اوس نفس درې قسمه دی. ګې څه شی دا نفس؟ یو نفس اماره دی، یو نفس لوامه دی، یو نفس مطمئنه دی. درې قسمه نفس. نفس تقاضا دا ده چې په ما کله وخوره. دا بزرگ ورته وایي سبا به در باندې وخورو. چې سبا شي بیا ورته نفس وایي چې راځه که نه کله را باندې وخوره. دی ورته بیا وایي سبا به در باندې وخوره. په دې اسنا کې میاشتې تېرې شي. آخر ورته دا نفس وایي چې هر شب گویم که فردا تر گئی سودا کنم، ہر شب گویم کہ فردا تر کئی سودا کنم، باز چون فردا شود امروز را فردا کنم. ہر شب گویم کہ فردا تر کئی سودا کنم، باز چون فردا شود امروز را خردا کنم. خدای دې زما بې خوباسي هره شپه را سره واده وکړې خو چې سبا شي بیا راته وایي چې زه نن یم پرېږده سبا به شي، چې بل سبا شي بیا راته وایي چې نن یم پرېږده سبا به شي. دې بزرګ ورته وایي چې کله در باندې خورم خو ما ته ته ځان وښایه دې نفس ته یې وایي چې ستا شکل څنګه دی ځان راته وښایه نو بیا در باندې کله خورم.
نفس ورته وی چې دا ته د کلی نه بار وځه. چې کلی نه بار ووتو د نفس ورته ځان متشکل ک د مږي په شان شکل یو، د مږي په شان. دا لاندې بدن نو او صرف سر یې و. دا بزرگ تی تپوس کوي چې دا نور بدن دی ولی نشتا، صرف سر دی شتا. وی نور بدن می ځکه نشتا چې تا په ما د کلی شوق او د خوراک او دا دومره موده دی په ما او نه خوره، نو زما بدن گلیاو شو، ویلی شو، ختم شو، چې زما تقاضا نه پورا کېده. ما چې څه خواهشو هغه خواهش نه پورا کېدو، نو زما بدن گلیاو شو. وی دا سر دی ولی ژوندی دی؟ وی سر مې ځکه ژوندی دی چې تا په امید کې ساتلی و چې در باندې خورم، یعنې دا به م ختم دی. تاسو خیال را عزیزانو، عرض مې دا و چې د نفس خواهشات پرېښول دې ته اهدنا صراط المستقیم، چې د نفس خواهشات پرې او د نفس خواهشات پرېښول چې دي ای خیال است و محال است و جنون. دا له مستقل لیونتوب دی، د نفس خواهشات د چا پلار نشته. څنګه به پرېږدئ؟ نفس تقاضا وکړي چې کباب، ورزپ راځي وې کله ورپسې کوم ځای ته لاړ شي، کله کوم. نفس تقاضاو کی میان سر دریاب ته ورس میان. نفس تقاضاو کی چې صاحبہ انٹر کانٹیننٹل ابل ورځ راته چاوي انټرکان کی یو پیاله چای چې دی په 170 روپۍ دی یو پیاله. نو مالدادی کې څه شي پاتچایو کې ویلې سم نه رام چای. نو مالغي کې روره خبره ده چې هغه اعلی کرسي وي پکې خزي مزي وي، دا غي ټولو قیمتونه لګولې دي، نو 170 روپۍ بدرنه دي. دس چای خبره خو نه. نفس تقاضاو کی چې کړای تیکې د بالا مارای نه ور پسې ډاله روانه شي صاحب مالګو منډۍ ته کړه. دا د نفس خواهشات. اوس دا تحقیق نفس نه کوي چې دا کباب پسې تلې خدای دې خوار کده. ما یو دلته مشهور کبابي دی، اسې دې پورې هم تاسو ټول مړی یې دې پسې خوراک ټول بس. کبابي سره موټر پنچر شو، دکاندار سره زه کېناستم، ما ډرایور موټر بدلو. ما یاره دا کباب څنګه دی؟ وی جي ما خو 15 کاله وشو چې نه دي خوړې. مال ولې؟ ویل زما یو میخه وه هغه مرداره شوه. چې مرداره شوه ده راته ووایي چې هلکه غورځوی ما او ډېره سربه وه، زه به تې کباب پاخه کړم. وی هغه رانه واغسته او واورو کې کېښو او سبا له یې کیمه کړه او ښه مزېدار کباب یې په دې خلکو وخورو. مردار اندار په خدای قسم چې دې خلکو مردارې اس په خلکو خوړلي.
مردار میخي په خلکو پړي. قسم په خدای دې د انګریزانو زمانه کې د نری غوښې په ځای د سپو غوښې په دې خلکو خوړلي. بیا انګریزانو یو آرډر وکړو چې مذبح کې حلاله وشي نو د ګډوري اخپې به تر هغې پورې ورسره ځوړندي چې تر څو ټوله غوښه خلاصه شوې دي. بیا مړې ګډې په ما یې داسې تېرې کړي دي او مړې ګډې دغو له وړي دي او په دې قوم یې خورو. تاسو راشئ چې دا د خوراک ځایونه درته زه وښیم. عمر له به هغه شیله خوله او نسي بیا عمر. دام قوم دیو خلق نه منځونه کوي اهدنا الصراط المستقیم هم وایي. نو دې وجې نه عزیزانو سوچ وکړئ چې د ټول ملک قوم په دې قهر ګرفتاري او دا احساس قدر ورسره نه چې زه دا ګناه کوم. د هغه سړي اهدنا الصراط المستقیم ویل چې دي دا تر کومه حده پورې صحیح دي. دا به تاسو ومنئ چې د تورو باټینګونو په ځای چنډخې په پیکاوړو کې ورتي کړي دي او په دې قوم یې خوري. چنډخې د غوړو په ټینګ کې مګه پرېوتې ده او مګه یې د لکۍ نه نیولې بارې غورځولې ده او هغه غوړي په دې قوم خرڅ کړي. نو اور سړی په خپله پیشه کې بې ایمان دی. اور سړی زه په خپله پیشه کې بې ایمان یم. اوس مې چاته وی ملاتوب پورې خبره شو ما زمونږ په ملاتوب پیرو زما زمونږ داسې شی لکه واعظه چو جلوه به محراب و منبر می کند واعظه چو جلوه به محراب و منبر می کند چون به خلوت می روند آکار دیگر می کند واعظه چو جلوه به محراب و منبر می کند چون به خلوت می روند آکار دیگر می کند. وی دا واعظان په منبر چې وګورې صاحب د اسلام به ټول روړي او په خپله غاړه کې به واچي او باربتی ټکې نه لیکن چون به خلوت میں روندا کار دیگر می کند چې خلوت خانه ته لاړ شي بیا تماشا وکړه چې هلته څه کوي. نو هر سړی په خپله پیشه کې ټاګ دی. نن ما د دې قوم په دماغ کې دا نه دی اچولی چې دا پلار دې مړ شو که ړومبی ماښام یې خوار شو نو دوزخ ته ځي. ما چو نو ړومبی ماښام ته په سود پیسې رالی او د ښځې جامې خرڅې او پیسې پیدا کې خو ړومبي ماښام لا نوړی پیدا کې چې دا بد زناور زامن یې وخوري
چې را پسې پراپیګنډا ونه کړي چې رومبی ماښام یې خوار. الله دې په هغه خلو کې دانې وخېږي چې په کم کور کې ماشومان یتیمان شوي او د هغه کور وریجې به څوک خوري. نالت دې په هغه قومي او نالت دې په هغه خلق چې په هغه ځای کې به اوبه څکلم وله خوند ورکوي. نو عزیزانو هر سړی په خپله پیشه کې ټل بیا په هدیره باندې پیسې ویشي. اوس ما غوندې پسې چې پیسې راوړي نو لس یا شل خو نه راوړي که نه وایي چې لږ چرته څه ونه وایي راته نه 100-200 راپسې راوړي. جي دا ستاسو ښه اوس په هغه مړی چې په هدیره ښخېږي د هغه ماشومان بچي هم ولاړي پلار یې ښخېږي د هغه مور هم پاس په کوټه ولاړی هیر کوي زه یې ښخېږي او زه مسکیه غوندې شم او د هغې پیسې واله مو جیب کې واچوم. نو هر سړی په خپله پیشه کې د خدای نه باغي او ټاک دی. پلانې لوی وزیر دی لنګر یې چلي لنګر یې چلي په غبرګون چې د لنګر پته خو که چې دا راوړي څوک دې د اسرافیل علیه السلام خوریا خو نه دی چې د اسمان نه ورته صاحبه بوجه یې راغورځوي. دا لنګر له یې راوړي څوک دا لنګر د رسول الله چلېدو تاسو وایي د ابوبکر صدیق چلېدو د حضرت عمر چلېدو د حضرت عثمان چلېدو د حضرت علی چلېدو د امام حسین چلېدو د هغې نه لوی پیران چېرته وو لنګر یې چلي هغه لنګر یې د کومو پیسو وي هغه لنګر یې د جواری د پوډرو د شرابو د غلو او د ډاکو شکرانی وي او په هغې هغه لنګر یې چلي. تاسو پړاندې یې مونږ بدبخت قوم ځکه یو چې مونږ اسلام د ناممکن شي نه غواړو. اسلام اول په قوم کې راوسته پکار دی او قوم کې اسلام راوستل چې دی مونږ نه پرېږدو. مونږ دا قوم اسلام باندې او رای راست راوتو ته نه پرېږدو. په خدای قسم زمونږ په دې علاقه کې داسې بزرګان تیر شوي دي که یقینم نه راځي زه په منبر رسول دروغ نه وایم زه درته چې شمدید خبرې کوم. یو ولی او اولیا د زمانې و ما لیدلی و په واده کې ډمې راوستې د زوی دل راغه چې صاحب نکاح وتړه د ویل دې نکاح نه کا په جومات کې ورته کنځلې وکړې چې کنځلې وکړې خو چې ډوله یې راوړه د هغه سړي په کور اور ولګېد ټول کور یې تباه بیا ډېرې ترپکې ووالې وې د ورختېرې اوبه په بېرته نه جاروځي نه جاروځي تېر ساعت په بېرته
بچیا دا سوچ به دې وړاندې کړی پیر صاحب په مثال مړی د لحد دی مړي چا دي ژوندي کړي په جړه اور پې ولګ نن دا زه کولی شم ډمې نه چې مور یې ترې ګډه کړي نکاح څه چې هغه پولاو یم خورم تېره جمعه راته یو سړي وویل تا ویلي چې چا وریجې خوړې دي ما له لاس مه راکوئ ما زه بیا هم ویل چې دغه ودونو وریجې چا خوړې دي چې ما له لاس رانه دا د سړي د زامنو ودونه دي دا د سړي زامن د لو واده دی په کورې ځای به دغه ولګوي دا هغه لړی نه لور واده نو پښتو هم درنه وتې د کور هم د میردین جومات شه یعنې دنیا ته یې ښایي چې راشي دا زما لور بوځي لور واده دی خو چې چا ته پته مو نه لګي هلکه غلي غوندې راشي او بوځئ یې بس خلاصه یې کوو وہی پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائی تو پر کو خبر نہ ہو لور واده دي چاته پته مو نه لګي کون تھا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا اوس دا داسې عشق سره تعلق لري چې د سړي په زړه کې د خدای او د هغه د رسول داسې مینه لکه دی وایي کون تھا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو وہ یا رسول اللہ ستا د غم ازغې په زړه کې ننوتی دی څوک پوه هم نه دی او ازغې خو نری غوندې شی دی چاته پته هم نه لګي او خپه درد کوي کون تھا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو دا زما د زړه نه ستا د غم ازغې داسې وباسه چې دیګر ته مې پته ونه لګي اوس سجده کې خدای ته نو څنګه به کې ته چې په سجده پرېږدې نو څه تصور به کې اهدنا الصراط المستقیم وې که نه څه تصور به کې سجده کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سج ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سر ټیټول د الله نه سوا بل چاته جایز نه دي نو سر خو به د خدای ته په ځمکه ایښی لیکن دل مصطفیٰ کے واسطے اوس جبه دا څه دپاره ده دا جبه څه ده دی زباں حق نے ثنائی مصطفیٰ کے واسطے په دې جبه به ګوره بل څوک نه یادی سوا زما د محبوب نه دا چا وی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی درود وی په جناب محمد رسول الله باندې الله پخپلا سره د ټولو ملائک اوس ملائکی څومره دي دا د خدای نه سوا بل چاته پته نشته
کربها پدمها عربها ټول شمارونه چې ختم شي نو الته د ملائکو ابتدا شروع شي. ټول شمارونه چې ختم شي الته د ملائکو ابتدا شي. نو ان الله وملائکته څومره ملائکه یصلون علی النبی. اوس څه چلو کوي تاسو؟ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو صلو علیہ وسلموا تسلیما. تاسو کې درود وایي. خدای وایي زم دا کار کوم او تاسو هم کوئ. نو چې الله وایي زه او زما ملایکې کار کوم کار کوي هغه تاسو هم کوئ او تاسو هغه نه کوئ نو پوهېږئ نو صراط المستقیم یې. اوس درود به وایي کوم درود؟ مولانا مدني رحمت الله علیه به وایي د هغه دا درود و اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. اے اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمر رحمت لے گا عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى. پا آغا شمار چی پا کم شمار ستا پا علم کے دی او پا آغا شمار چی پا کم پر راضی کے گی. اس حسابوئی چی بخدای پا علم کے تمرا شمار دی سو کہ اندازہ لگو لی نو صحبا دا ټوله دنیا دی په یو ټکی کې راګیره کړه. عدد ما فی علمک وعدد ما تحب وترضى. ته په دې درود ځان عادت کا. بیا ته ګوره چې تا سره د شپې څه معاملې کېږي. بیا ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت اقدس به تا ته نصیب کیږي. په خدای قسم د رسول الله په منبر ناست چې زه چرې ویم نو دا درود ده. یو کمره ده پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی. زموږ یو استاذ دی هغه په دروازه کې ولاړ دی. خلکو ته اجازت هغه کوي چې دننه لاړ شي. نو زه چې ورغلم نو ما ته یې وویل چې دننه لاړ شي. چې دننه لاړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ځان ته غاړې استم. او داسې غاړې استم چې د هغې سینې هغه یخوالی اته ورځې بیا زما په دې سینه کې و. عزیزانو اهدنا الصراط المستقیم تلو باندې سړي ته هغه خوند نصیب شي چې د دنیا د خوندونو نه بیا بېنیاز شي. رحمان بابا ته چاوي دا تماشا وګوره دا وګوره هغه ورته ویل چې دا ستا په تماشا یم خبر شوی نور خبر په تماشا د عالم نه یم. تا نه لویه تماشا بله چېرته اوس د عاشق سړي لویه تماشا د محبوب نه سوا بله چېرته. نو الله او رسول چې د چا محبوب شي هغه د دنیا د تماشو نه بېنیاز شي. د دنیا تماشې ورته بیا څه نه ښکاري. دا نن چې د دنیا تماشو ته دا خلک ګډېږي د دې پړه کې د خدای او د رسول تماشا نه ده راغلې. په هغه تماشا خبر نه دي ځکه د دنیا تماشو ته ګډېږي. که هغه تماشا باندې خبر شي دا تماشې به خاص و خاشاک هم ورته ښکاره نه شي.
اهدنا الصراط المستقیم بیان ستاسو په مخ کې را روان دی. عزیزانو 13 جمعه ما تاسو ته یو عرض کړو چې صراط مستقیم اوی لار توای چې په ظاهر زمون په دې زمانہ کې دا قوم هغه شی اډو څګلینا او نه د دې قوم هغه تصور شته چې دا اصلي صراط مستقیم چې دی دا د څه شي نه عبارت د یو لک سلیری زره پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام بنیادی مشن چې و نو هغه صراط مستقیم خلکو ته ښودلو. اوس پیغمبري طریقه څه وه؟ لومبنی سبق به قوم ته دا و چې وحدوا ربکم، یو خدای ومنئ. د یو خدای اتباع وکړئ. لومبنی سبق به د پیغمبر دا چې قوم ته براغې و د یا ایها الناس وحدوا ربکم. آخر الامر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوبت چې راغې او په غار حرا کې ابتدا د قرآن او ابتدا د نبوت وشوه. او کور ته را روانو نو لومړنی دعوت چې دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورکړ. لومړنی دعوت هغه ته چې وایي چې وحدوا ربک، نو صدیق اکبر بلا چو چرا ہوئے چې لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اډو ست توقف پکې ونکو. دغه وخت کې پیغمبر ورته فرمایل چې انت صدیق. دا صدیق لقب چې د پیغمبر په دغه وخت کې د تور کړو چې د پیغمبر په لومبه او یو انا ابو بکر صدیق اسلام قبول کړو. نو عزیزانو بنیادی شی د صراط مستقیم چې د هغه دا دی چې سره د توحید قائل یو خدای منی. صرف بنلنا معاصر حقیقی پارسیس کې د خدای ذات غني. چې د الله نه سوا بلې څوک نشته او نه بل څوک څه کولی شي سوا د الله. کده نو صرف د مغه ذات ته بل څوک شته نه.
عزیزانو دا تمام موجودات چې تاسو خپل ګورئ او خپل ځانونه ګورئ دا یو فنا او فانی څیزونه که موجود او باقی دی نو صرف د خدای ذات دی نوره څه فنا بیا د صراط مستقیم ابتدا اوس څه نه کیږي د صراط مستقیم ابتدا د اودس نه کیږي منځ فرض شو او ابتدا د اودس نه کیږي بھئی دې منځ د پاره به اودس څنګه کوي اوس دا اودس چل خودو د پاره دا اودس چل خودل ګوره دا دومره عظیم شی دی دا اودس اوس خلکو ته اودس اورو څه ښکاري دا اودس چل خودو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جبرائیل راواستول چې ورشه او دته د اودس چل وښایه اوس کچرته څوک پیدا شي چې هلکه دا اودس چل زده کوي دا زده کوي دا اوسګار دي او اودس دی او مونځ دی اودس دی او مونځ دی خدای دې بیا خو باسه نور دنیا کې دې څه شی خو اودس دی او مونځ دی که په دې یو اودس کې الله چې کوم خاصیت ایښی کوم خاصیت کوم اندامونه د اودس کې دي په دې اندامونو کې چې څومره ګناه کړي او د اودس اوبه پې واچوه ګناه ترې لاړه شي بیا د دې اودس اثر به په قیامت کې ګورې چې د اودس کوونکو د اودس اندامونه به د ټول معشر په میدان کې د څوارلسمې د سپوږمۍ په شان پرقي اودس دومره یو عظیم عبادت دومره عظیم شی دا الله نوم اغستو د پاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم اغستو د پاره اودس دا یو عظیم عبادت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بوي چې 1000 بار بشویم دهن به مشک گلاب 1000 بار بشویم دهن به مشک گلاب هنوز نام تو گویم کمال بے ادبیست 1000 بار بشویم دهن به مشک گلاب په زرګونو ځل چې دا خوله په مشک او ګلابو باندې ووینځم لیکن هنوز نامې تو ګویم کمال بې ادبیست هغې نه بعد هم پې ستا نوم اخیستل ما ته بې ادبي ښکاري نوم دا څه د ټوکو خبرې خو نه دي د الله نوم اغستل دا د هرې خولې کار نه دی دې دپاره خولې پکار اوس مونږ وګورئ په ټوکو کې زمانه ورک شه خدای دې ورک کړه خدای دې ورک کړه خدای دې دا خبره داسې خدای دې خدای دې دا کار داسې خدای دې داسې وایي خدای ګو دا پکې زمونږ پردي خدای ته خدای یې خدای اوس دا په یو ژبه کې تاسو خیال راغی
نو الله نوم اغستل هغې دپاره خوله پکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم اغستل هغې دپاره خوله پکړه. ته د دې معمولي غوندې د دنیا د حکمرانانو نوم خو بې اودسه وه په ټکي دې دندت کوي. بزرگان چې د الله نوم لي نو ورسره وی جل جلاله وعم نواله. الله جل جلاله وعم نواله. نو د الله نوم اغستو د چل دې ته صراط مستقیم. عرض میکنه چې د اودس چل خودو دپاره جبریل را ناول چل پیغمبر ته د استنجا کوي. چې ته اودس مات کړې نو بیا به استنجا څنګه کوي. په لوټو چې استنجا کوي اوړي کې به څنګه کوي او ژمي کې به څنګه کوي. په اوبو چې بیا استنجا وکړي په اوبو نو بیا به د اوبو یو چڼکه د لنګ یا د پرتوب په دې خښتګ باندې وکړي. اوبه به لاس لوند کې او دې ځای کې به داسې چڼکه کې دې کې به راز دای چې که چېرته تا ته شک شي چې زما پرتوګ لوند شوی دی تشې متیازې رانه نه وتي نو یقین به دې راشي چې نه دا اوبه خو ما په خپله په پرتوګ اچولي. بیا ورته د اودس کولو چلو ښودو. خوله کې به اوبه واچوې پوزه کې به واچوې مخ به ووینځې بیا به لاسونه تر څنګلو پورې ووینځې بیا به د سر مسه وکړي بیا به خپې وینځې تر ګیټو پورې. عزیزانو که تاسو دا مذهبي کتابونه وګورئ چې یوازې په اودس باندې په زرګونو روایات موجود دي یوازې په اودس. اوس د مخ حد په وینځلو کې د کم ځای نه تر کم ځای پورې دی دا مخ دی کم ځای نه تر کم ځای پورې به مخ وینځې. بیا ګیره ده دو قسمه ګیرې دي یو بالکل ګڼه ډېره یو زمونږ په شان بالکل ګڼه ګیره چې ده نو مخ وینځل خو فرض دي. د ګڼې ګیرې د لاندې بیخونو ته اوبه رسول چې دي هغه خو به هله کېږي چې ته پکې چرته ګمنځ لمدې ووهې هغې دپاره قربان د اسلام نه په مخ به درې ځله اوبه واچې او د ګڼې ګیرې بیخ ته اوبه رسول چونکې ګران کار دی نو په هغې به اسې لوند لاس داسې ووایي. بیا د سر مسه قدرت دام کولی چې سر بم دغسې وینځئ لکه چې څنګه مخ وینځئ. عام ګران کار دی اوس په دې ژمي کې چې ته یخ اوبو ته بمبې ته دې سر نیولی وې دغه بات او ویم ناجوړه څه به دې کول
اسلام ویل چې نه، په ټول سر کې د ټول سر څلورمه حصه چې داسې لاس لونکي او داسې کې بس مته وشوه، د ټول سر څلورمه حصه. خپې ذات اوس دا قرآن په عجیب انداز کې ویل، فاغسلوا وجوهکم وایدیکم. اوس ایدیکم لاس ته وایي ید، نو د دې ګوتې نه واله تر دې مټ پورې دا ټول لاس. نو که الله دا خبره په همدې ځای پرېښی وی چې مخونه ووینځئ او بیا لاس ووینځئ، نو وروره لاس به دې تر دې وینځلی، نو کمیس به دې ویستی دلته به ناست، ځکه چې تر دې خو لستوڼی نه اوچت. نو ورسره قید لګولو چې ایدیکم سره الی المرافق، تر څنګلې پورې. وګوره یعنې د اودس چې دنیا ته نن یو معمولی شی ښکاري، قرآن چې د کوم شي چل پیغمبر ته ښیي هغه شی معمولي کېدی، معمولی. وایدیکم الی المرافق، لاسونه وینځئ تر څنګلو پورې. وارجلکم، او خپې وینځئ، نو خپه د دې ځای نه واله تر دې غمانې پورې دا ټوله خپه ده، نو تا به اوس څه کول، هلته به دې پرتوګ ویستی. نو قرآن الله قید لګوي ورسره چې وارجلکم الی الکعبین، خپه وینځئ خو تر دې ګیټۍ پورې، تر دې ګیټۍ ټوله خپه مه وي. تاسو خیال دا چل پیغمبر خودو تا الله جبریل را لېږلی او دا چل یې ورته چې دا وشي نو ته به اودس کې شي، چې اودس کې شي نو بیا به راشي جومات ته، اوس به خدای ته ودرېږي، د هغه نوم به هلې، د هغه نوم چې علم اول به وی نیت به وکړي. نیت عربي کې دړه قصد او ارادې ته وایي، چې اړه کې دا قصد وکړي چې د دې جمعې لمونځ په دې امام پسې کومه، الله اکبر، اړه کې ووایي بس ټیک نیت وکړي. ځینې خلک خو داسې دي که نه، غوږونه یې رانیولي او نیت مې وکړو، نیت مې کړی، نیت مې وکړو، نیت مې کړی، مړه د خدای په کار اخته بعضې وخت کې ترې رکعته بوشي او د شیخ صاحب نیت نه تړلی، او بیا دا چل کړی اسان. لاسونه اوچتول چې دي دا ضروری دی. لاسونه اوچتولو کې الی اذنی چې دی لفظ الی راغلی، نو عزیزانو تر اذنی دا معنا نه ده چې غوږونه به رانیسي، د دې اذنیو په محاذات کې چې داسې لاسونه اوچت کې بس خبره خلاص. بیا لاسونه به داسې ږدې، لاس په سینه یې خول یا لاس د نامه نه لاندې. د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دی چې با سینه